د ننګرهار په کامي ولسوالۍ کې د انګور تحقیقان دا د هغو یولسو قانون لړلې دی چې پکې تازه د نفرایټو د قیمتي ډبرې استخراج پیل شوی. مسؤلین وايي هر کان له 15,000 څخه تر 15 میلیونه 200,000 افغانیو په قرارداد ورکړل شوی دی. رسما د وزارت لخوا موږ ته هدایت وشوی نفرایټو یولس رسمي قراردادونه هغه مو افتتاح کړل، استخراج او افتتاح وسوله. اکثره نفرایټ چې دي د موږ په دغه سرحدي دغه ولسوالیو کې دي، ګوشته کې دي او کامې ولسوالۍ کې دي. له دې وړاندې دغه قانونو د ناقانونه استخراج او پاکستان ته د قاچاق ریپورتونه ورکول کېدل، خو چارواکي اوس د مخنیوي خبره کوي. د انګور تاک په کان کې زه د وزارت معدن لخوا نه د هیئت په شکل راغلی یم او تر څو پورې د قاچاق مخه ونیول شي او غیر قانوني استخراج ونه شي. موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یو خو د دوی د امنیت په باره کې باید دوی فکر وکړي. دویمه خبره داخل تشویق کړي، دې ته تشویق کړي چې لا د خپل کارونه زیات کړي، دوی سرمایه گذاري وکړي او دوی د خلکو لپاره کار پیدا کړي چې کله امنیت ونیول شي او دوی موږ تشویق کړي دغه تجاران دغه شرکتونه. نو زمونږ غوښتنه د دوی نه دا ده چې موږ سره په دې کې باید قانوني او اصولي چلند هم وکړي او موږ سره همکاري او کومک هم وکړي چې موږ د خپل کار په مخ کې وي. د دې قانونو د کیندنې قرارداد له افغاني شرکتونو سره شوی چې پکې په زیات شمېر ولسي خلک هم په کار شوي دي. نو د نفرایټ په مادان کې موږ د انګور تاک په ساحه کې کار کوو چې دلته ټول مسلکي نفر موجود دي. هغه نفر چې تقریبا ډېر وخت دلته کار کړی دی په مخکني دولت کې او په اوسني دولت کې په مودي نظام کې په همدې نفرایټ او مادان کې کار کوي. مسلکي نفر دي سره شکر دی د الله پاک رضایت دی. بس دغه نظام پر اتک سره موږ ته د زمینه د کار برابر شوی ده او موږ د الله پاک راضي ان شاء الله تعالی موږ لپاره بسنه کوي. د ننګرهار د قانون ریاست د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې اوس مهال په 43 لویو وړو قانونو کې استخراج روان دی چې شاوخوا 15,000 کسان پکې په کار بوخت دي.